د افغانستان د اسلامي امارت د قانون د حاکمیت او په ټولنه کې د ټولنیز عدالت او برابرۍ د رامنځته کولو په موخه په ټول هیواد کې یو معتبره اداره جوړه کړې ده چې د اسلامي امارت د مشرانو په ځانګړي ډول د امیرالمؤمنین احکامو له پلي کولو څخه څارنه کوي. د بلخ ولایت د فرمانونو د تعقیب او څارنې ادارې خپلو فعالیتونو ته په اشاره وویل چې دوی د قانون د حاکمیت په موخه له 115 فرمانونو څخه څارنه او ارزونه کړې ده. ریاست نظارت تعقیب احکام فرامین ولایت بلخ در سال 1445 طبق احکام قانون و فرامین احکام مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان قرار ذیل اجراءات نموده است. اول، نظارت از چگونگی تطبیق 68 فرمان اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظ الله تعالی و دوم، نظارت از چگونگی تطبیق 75 احکام اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظ الله تعالی و سوم، نظارت از تطبیق 5 هدایت اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظ الله تعالی و چهارم، نظارت از تطبیق 37 احکام ریاست الوزراء و به تعداد 13 قضیه محول محکمه نظامی حضورشان تختیم شده است. ښاغلي نوراني همداراز زیاته کړه چې د دې ادارې کاري ټیم د فرمانونو د پلي کولو په موخه هره ورځ په ښار او 14 ولسوالیو کې له 45 امارتي ادارو څخه څارنه کوي. هدایات ما و همکاری ما به همراه رؤسای محترم، به همراه همکارهای مثلا که در عرصه امارت اسلامی افغانستان کار میکند که انشالله دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه از ساعت 8:30 تا 3:30 بجه الحمدلله کارمندان ما به شکل شفافیت، به شکل برادرانه به همه شعبات میره، با اونا توصیه میکنه، تا جای کوشش میکنه، نواقصی که داشته باشه او را در حلش کوشش میکنه. ما حتی الامکان کوشش خود میکنیم که از طریق خود رئیس صاحبای محترم حل شوه و نشد باز انشالله ما کوشش خود در هر عرصه داریم. بخیر. د یادولو وړ ده چې د فرمانونو د تعقیب او څارنې عمومي ریاست د 4 فصلونو او 28 مادو په چوکاټ کې فعالیت کوي او تر ټولو اساسي دنده د افغانستان د اسلامي امارت د محترم امیرالمؤمنین د فرمانونو څارنه او تعقیبول دي.